السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره ټولو مسؤلینو ملګرو ته سلامونه وایه او د اختر مبارکي ورته وایه. الله تعالی دې د اختر ټولو افغانانو ته نیکمرغه کړي. او دغه یوه موضوع چې ډېره مهمه ده، دا خبر ورته وکړه چې په تېر اختر کې د مجاهدین ډېر سره بې چوکاټه وه او خپل پر سر یې ټکان کول. نو د دغه کار څخه باید په کلکه راوګرځول شي او هر څوک خپل مربوطه مجاهدین په دې پوه کړي او متوجه یې کړي. نو دا خبره ډېره مهمه ده چې باید د دغسې اعمالو څخه اجتناب وشي. خو بیا هم که هر چا دغسې عمل وکړي، بې ځایه ټکان کول او د مسؤلینو خبرې ته غوږ نه نیوی، هغه راټینګ کړي او بندیان یې کړي او سمه سزا ورکړي. تېر اختر یې هم داسې غټه بې نظمي جوړه کړې وه. دا ټکان خو هیڅ یو کار نه دی، هم پر ډېره زیاته بې نظمۍ باندې دلالت کوي، هم بې ځایه مصارف دي، د بیت المال ضیاع ده، او هم په دغه مرمیو کې چې بیرته د راځي سره خامخا خلک په کښې خوږېږي. نو د څو اړخو څخه دغه کار نامناسب او بد کار دی. باید په هر صورت دا ملګري دا کار ونه کړي او که چا وکړي باید سزا وویني. دا خبره ده چې ښه سم ورسوه د ملګرو ته او ورته ووایاست چې ټول مجاهدین مسؤلین چې دي باید د خپل مربوطه ملګري په دې باندې پوه کړي چې دغسې بې نظمۍ بیا قطعا ونه کړي. الله مو وساته. السلام علیکم.